صدیق الله صدیقی سخنگوی ولایت لوگر مهمان بحث ما از طریق زوم هستند. سلام، وقت شما بخیر آقای صدیقی. روایت شما از فتح ولایت لوگر از سوی مجاهدین امارت اسلامی چگونه است و چگونه این ولایت به طور کامل به کنترل مجاهدین امارت اسلامی درآمد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. لټول نمخ کې سلامونه تاسو ته او نیک هیله احترامات وړاندې کوم او د تاسو د تلویزیون لارې ټولو اوریدونکو کتونکو لیدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. راځم ستاسو لومړۍ پوښتنې ته. د لوګر ولایت چې کله مخکې له هغه چې لوګر ولایت فتح شي، ولسوالۍ فتح شي، له دغه مخکې په ولسوالۍ کې دا کوم قریجات چې دا ټول مکمل د اسلامي امارت مجاهدینو سره وو او لغه سره موږ هلته په ولسوالۍ کې محاکم درلودل. هلته والیان موجود وو، موږ د لوګر ولایت والي موجود وو. د فتح شیبې راغلې، نو هغه وخت یو عجیب احساس هم درلود، یو عجیب حالت و. اول په لوګر ولایت کې سرخ ولسوالۍ فتح شو، له هغه نه وروسته خروار و ازره و د نور ولسوالۍ، له هغه نه وروسته په 4 کاله مخکې د اسد په 22مه وروسته لوګر ولایت ولایتی اداره مکمل فتح شو او د مجاهدینو لاس ته وغورځید. ولی آقای صدیقی شما گفتن قبل از فتح لوگر مردم همکاری داشتن و مردم با مجاهدین امارت اسلامی بودن، تنها مرکز و مرکز ولسوالی ها باقی مانده بود. بیاین از روز فتح بگوین که استقبال مردم چگونه بود و چگونه استقبال کردن و چگونه همراهی مردم با شما بود؟ لوګر ولایت ولسونه مکمل مجاهدین سره، ما مخکې تاسو سره یادوري وکړه چې له هغه نه مخکې د لوګر ولایت ولسونه له موږ سره پوره همغږی وو، له موږ سره ولاړ وو او نظام د طالبانو نظام له همدغې نه جوړ ده. نو دغه ولسونه وو چې موږ کله مرکز ته راغلو، مرکز فتح شو، له خلکو سره ګلونه وو، په لاسو کې ګلونه وو، هارې وې، هغه مجاهدینو ته ورکوو. او یو حالت وو په څلور لارې کې خلک د سجدې لګولې، ژړاګانې وو، داسې یو حالت وو، خلک په سجدو باندې دغه ورځ لمانځل، دغه فتح یې ولمانځل او د مجاهدینو ډېر ښه استقبال یې وکړ. آقای صدیقی، در برود امنیت این ولایت که قبل از حاکمیت امارت اسلامی با چالش امنیتی روبرو بود، بگوید که چگونه تامین شد و با گذشت 4 سال حاکمیت امارت اسلامی حالا امنیت چگونه است؟ نو لوګر ولایت کې خو ما مخکې درته ویلې د قریجات دا مکمل د مجاهدینو په لاس کې و، هیڅ مشکل نه و. هغه مخکې له فتح نه هم دلته امنیتي مشکلات نه وو. البته امنیتي مشکلات جنګونه په هغه ساحو کې وو چې د تېرې ادارې ظالم اداره په کوم ځایو کې موجود وو، نظامي ځایونه درلودل، دوی سره مثلا د ولسوالۍ هغه تعمیرونه وو، د ولایت تعمیرونه وو، په دغه ساحو کې دوی موجود وو او دلته مشکلات وو. نور هغه وخت کې هم امنیتي مشکلات نه وو. وروسته له دې چې فتح راغی، په افغانستان کې فتح راغی، نو لوګر ولایتي دغه چې کله ولایت فتح شو، دلته والي او مجاهدین دوی ډېر ښه همغږي درلود. په ټولو اداراتو او په ټولو سیمو کې مجاهدین ودرېد او مکمل نظام د مجاهدینو لاس ته وغورځېد او امنیت برقرار شو. او له هغه نه وروسته تر دې دمه موږ هیڅ امنیتي مشکلات الحمدلله والمنه نه لرو. البته که یو څه مشکلات وي، امنیتي مشکلات، هغه ډېر کم اندازه ده او هغه اکثر داسې حقوقي مسایل دي، د پټۍ او د اوبو په سر جنجالونه دي. هغه داسې مشکل نه ده چې هغه څوک یادوري وکړي. نو الحمدلله والمنه په لوګر ولایت کې امنیت مکمل قایم ده او هیڅ مشکل نشته، ستونزه نشته. بله آقای صدیقی، دقیقا هدف ما هم از چالش امنیتی در جریان اداره قبلی یا اداره پیشین بود که شما با او اشاره کردین. اگر بگوین که در این 4 سال حاکمیت امارت اسلامی در بخش‌های خدمات انکشافی و آموزش و صحت چه دستاوردهایی به وجود آمده و چقدر خدمات انجام شده در این 4 سال؟ د ټولو نه هغه لویه لاسته راوړنه د امارت اسلامي هغه امنیت ویلی شو چې یو داسې امنیت یې برقرار کړی چې په نور هیوادو کې سیال نشته. او د دې ترڅنګ لویې لاسته راوړنې د لوګر ولایت په سطحه هم لرو. دلته په خروار ولسوالۍ کې موږ یو بند لرو
چې د داود خان په وخت کې جوړ شوی دا البته نیمه کاره پاتې و. په دې 20 کاله د جمهوریت په وخت کې په هغې کې د کم اندازه کار هم نه و شوی. نو البته چې کله امارت اسلامي په لوګر ولایت کې دلته قایم شو، نو د امارت اسلامي له طرفه په هغې باندې کارونه شروع شو چې په دې فازو باندې وویشل شو. اول فاز کارونه د 32 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې هغه مکمل بشپړ شو. اوس په دوهم فاز باندې کارونه شروع دي. همدارنګه نور په ولایت کې دومره لوی لاسته راوړنې لرو چې دلته یې راوړل تاسو سره شریکول دا ناممکن ده. البته بعضې به له تاسو سره شریک وو. په لوګر ولایت کې مدغې ولسوالۍ کې یو بند درلود موږ چې سرخاو سیمه کې موجود ده. نو هغه بند دغه پاککاري او دغه دروازې څه مشکلات هغه مکمل د 15 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې هغه مکمل بشپړ شو. او د هیوادوالو د مشکلاتو په اساس چې دوی دلته خپل عریضې راوړې وې چې دلته په ولایت کې لوګر ولایت کې د اوبو زیرمې ته د مدیریت لپاره باید کارونه وشي او د اوبو زیرمې ورځ تر بلې وچیږي او کمیږي، کته روان ده. نو دغه لپاره د ولایت مقام اداره او د آب انرژي سره په همغږۍ د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې یو سربند چک ډیم جوړ شو چې د خلکو د مشکلاتو لپاره در رسیدګي وشي. او دغه نه هیوادوال خوښ دي او خوشحاله دي او له دې نه یې ښه لاسته راوړنه بولي. آقای صدیقی، ما تا دو روز دیگر میریم به طرف 4 سالگی حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان و روز فتح 24 اسد. در این روز در سراسر افغانستان تجلیل میشه این روز. از لوګر بگوین که چقدر آمادگی برای تجلیل این روز گرفته شده، از زبان شما بشنویم. په لوګر ولایت کې هم موږ دغه ورځ لپاره ډېر ښه آمادګي نیولې ده. په لارو چارو کې بنرونه نصب کړي دي، په سلهاو بیرغونه هم چاپ کړي دي چې همدا مهال کار په جریان لري. په بازار کې، په سړکو کې، په مختلفو ځایو کې لګوو، په هغه باندې کارونه روان دي. او د دې ترڅنګ د دې یادواري کوم چې دا ډېر مهم ده. بله. په لوګر ولایت کې امنیتي اداره نه بلکې ولسونه د موږ سره په دې د اسد 24مه چې کوم فتح ورځ ده د دې د لمانځلو لپاره د موږ سره ولسونه ډېر همکاري روانه کړې ده. دلته په لوګر ولایت کې دکاندارانو خپل په دوکانو باندې بیرغونه نصب کړي دي، بنرونه یې لګولي دي او یو بل ته د مبارکۍ فتح مبارکۍ ورکوي. صدیق احمد صدیقی، سخنگوی ولایت لوګر، سپاسگزارم از حضورتان.